کو ان شاء الله چې جنت ته ورځي چې مزوره پچیم دي هسي خوږی د خایست خبره نه ده. السلام علیکم. څنګه تاسو سره میرا کپړو چې ته دیاړې والی یو کس ته نه معلوم دیاړي شي کوي څه کار دي خور دغه مې برخه جوړه څومره یو ټرالی دا او به ګورو دا ولته مو هلوډین کارل ته کو دی ګودام کې انا مو ګودام دیاړي کې ها نو راکې نه کنه بس بیا سکه نو بس ما غلاوی چې ته براته کسو کې به زما خو کار کې مطلب مې مو هلوډین کار کوجی ها سم جامې ټول لم دی د باران کا د پلو خلو جیل د لوډین کار کو انا مو ګاډي مخالکو پسو مې دا یو 300 روپیا مو شوجی 800 روپے ها جی اوستړې کړې ډیر څه وسم زس نه نیم ټول خوږي نو دا خو بیا ته ډبل ډیوټي کولې شي یاره کوی جی بس مجبوریم ده سمې ګورې نو بس اوسو 8000 روپیا د کور کاری ورکو اوس را پسې اوس سړی راغی 12000 پر راغی مې جو وسم نه کیږي بس ها مې وسم نه کیږي او بس 12000 نو مې چې ته ټین په ګورو خو به کور به واچو دو بچی مزدور دي جی مزدور دي جی او بس موږ د خواري مزدوري چې کوو خو او تا ډېر ګرانه ډېر ګرانه سم د شپ ټول خوګ دي دا غنمو بورې هم خالي کولې هلته یو ګاډي هم خالي کو ډېر ګومنه وزن دي جی هغه سوتې بورې دي همانه 200 روپے لري راته وای تا نه خو بس چې سې راغلی جی بس نو که زه بیا درکم بیا غته چې دا لګي دی پای خپې نو بیا نه خپه بنی جی بس ور خبره مخکې خی کنه ور د سنت طریقه را کنه خبره بس پاکو نو بس تاسو څه جایزي موږ دا نو وایو زه خو ما 100 روپے دلته مغشیا ده 100 بل دلته نه بس صحیح دی ټیک دا خبره چته به خېجه غوري هو به خېجو جی 100 روپے بره چته خېجه هو به خېجو موږ خېجو موږ خختم خېجو جی ها شګم خېجو دی کرشم خېجو زم جو کار وکړو ها جی دا 100 روپے لګی دي ها جی زم دا کار کوو ها جی 100 روپے لګا کوم جی بس دوا به د کوجی مونږ دی قریبانه دا 200 پځه درته زره ملو شي یا جی دوا به د کوول او د باندې یو بل زیرو کم ها جی خورم نشته ها ما خو جی بس والله مو خو ارسه کول یمین داسې لم دی خټه جس اوس په دوه هم کوندم پګیرا اوس ګوره اوس خورم نشته اوس چې دا کوم موسم نه کنه ها جی دا داسې موسم دی نه کچته لاړ شي د وړو مور سره کینی او ورته وې چې خد سوجي لوا په حق باراني موسم دی نه او نن می خدا سي مزدوري کړي چې داسې مړو چې دوا به کو بجي او والله ما دوا به کو ځکه چې دا نن کوم مزدوري سو شو داسې پتا چې تکړي نه مونږ نه کړی جی پتا دا بیا بیبي و چې دا څه کمال دی چې تا نن داسې مزدوري کړي دا نو یو کار نه کوه زم چې بیبي څه پکې خامخا کو بیبي ته وې یو بچي دی په مخ راغلو او ما خو لاسه کې ودا یو د 15000 نوټ راکړی دا به مره سره بیبي ته ورکې دا پکې د بیبي څه شو جی بس دوا بس الله دې تاسو راغوږي جی او خدای دې ریبونو کیربونه درکې جی او جی اوس داسې کارو کا ها جی کړو مې له لغون ته در کو واپس ته کما کنه نه نه جی بس صحیح جی او جی لاړ شه کور ته او جی دغه چې کومې ته چې زما دوه بچیان دي مزدوري دي هغه زمونږ هم کشران دي زمونږ خويندې دي زمونږ ورېرې دي خورزي دي چې څو ورته ته وای دا غيوم پکې سکو دوه دي کنه دا ذکر بو کې چې دا دوه نوټه پکې سپیشل دا غيو به یوې خور لا ورګه زما یو ببلې خور لا زما ورګه ټیک شو صحیح جی لاړ شه کور ته لندن چې لسنګ مدوري لافاق درکړه دا سبا بیا الله شته ان شاء الله جی دوا به کو بس دون دوا به کو چار مانځه کې به جی دوا کو جی نور کله چې څنګه کوړه زی نن چې څنګه زی نور کله په نسبت باندې څه خوشاله ډیر زیات جی او دواګانې به جی کو ان شاء الله چې جنت ته به جی داسې مزوره پچیم دي جنت بوي جانان بوي آرام غور سروي جنت بوي کاکا یادو ساته چې کله د الله پاک په لار کې پیسې ورکې نو دا الله پاک شرم نه کوي دا الله پاک زیاتې کنه ما بیا به چې 500 راکې بس زه نه لاړم کاکا کار دې خراب کو صحیح ده السلام علیکم څنګه چلې تاسو غوښم له ګولې روان یم چې زم سره لګا پولا کوم کنه السلام علیکم څنګه حالات خدي تاسو رقم دې حالا ډیر
ولډیر اوا دلته کار کوي څه کار کوي بس ته گاڑی مارډا کړې دی هړی کړل بس نه نو دی روزه کوم کوي مجبوری دوه کې سم مجبوری ده ها سم مجبوری نو ده بچیم دی کار دی نو څه ترخه د مونږ نشته هغه د مونږ نشته نو بس نن هم کارو کو اوم کو سو مګړلې دا 1200 روپۍ دروانو 1200 وګړ ها اوا ها اوس را نږدې شي خبره ده صحیح ده ما پیژنې نه نه مې پیژنې نه نه زموږ سره ماشومان دي داس یتیمانان چې نه مور شته نه پلار شته اوا هغه د فارمورو جماعتي له چاندره ټولو اوا نو هغه کوم سوس کیږي مونږ دال کو سوس هم پکې کیږي نو زور زبردستی نشته خو سوس هم کیږي بګي دا غره د شوي تاسو پکې نه راغوي کاکا ځان رستو کوي ها د صاحب دې بدیره کې بیا باور کې کنه سم کاکا ته وایم ای ماته دراسي بیا به خود ورکم ها ای چې ماته سوي بیا به در نه ته کاکا تر اواز کوي خبر ورته کوم ای ته خورا از یو خبر ورته کوم الله په لار کې چې ورکه کمیږي نه ډیریږي ګورې څه شو کو ماته 1500 روپۍ صاحب دې بدیره کې بیا باور کې کنه څوک دا ملګری دی دې سره خو نو نه ترای دا ورته شل ها ورته نشته رانیږدې شي خبره کو ملګریا رانیږدې شي اے ملګریا تم رانیږدې شي شل روپۍ تاسو را 50 روپیا راکړئ اوا د الله په لار کې دا ماشومان لپاره اوس به تاسو کارو کې اوا چې تاسو دوه بده 15 روپیا والے او بده باندې بده ما د سایډه مهرباني بلکې د ما د سایډه نه صحیح ده دا پیسې چې تاسو چاله ورکړئ اوا ایو تاسو نه پیژنې نه کنه نه او نه زه تاسو پیژنم نه، نه. دا تاسو الله له ورکړئ بالکل. نو دا پیسې تاسو له چا درکړئ دا ملاره دا تاسو له الله الله درکړئ راکړي. کاکا یاد وساته چې کله د الله پاک په لار کې پیسې ورکړي نو دا الله پاک شرم نه کوي دا الله پاک زیاتې کنه ما بیا به چې 500 راکې بس اوس نه لاړم کاکا کار دې خراب کو صحیح ده اجازه دې راځه صحیح ده بالکل اوکے خو کاکا خپکیږه ما نه نه والي دا ته مواله ده دا پیندو ده لسته چې کله موقع د زینو د الله پاک په لار کې خپل وس مطابق مدد کوا صحیح ده اوکے الله فامان الله فامان ما شل په نه ما دې وسه چې راکې الله فامان الله